خدای غل که دا خپل چا وغواړه راځې مزید دا خپل لکه په ارام وهه ښه ګورې یو ورځ به درنه دا خپل تاسو ته غورځېدلي ښه صاحب ما دا خبره کوله دې سړي سره به څه چل کوم په دې حوالتي سره ځکه چې د خو ټیم پوره دی او ګلجي اخبار والا راغلی و هغه هم کتلی و ویم هسې نه اخبار کې راپسې څه ګډې وډې ولیکي او که نه ګټې وړې ولیکي اوس به زمونږ فیصلې ګلجي کوي ها موږ به ورته ګورګوره زه چې څه کوم که نه ځان پوه کړي د قانون دایرې لاندې کوم ټوپک راواخلئ خو ټیک ده صاحب خو بیا هم زه خو ویم چې په دا پوزه دې ووایم که نه ټوپک راواخلم ما ویله که زده کړه او که زده کړه ټوپک راواخلئ راځئ راپسې دا لکه مصیب مینت درته کوم زاري درته کوم ما پرېږدې چې زما کنه او که نه تا پرېږدم چې بیا د ښار کله یو دیوال او کله بل دیوال ها صاحب دا مې در سره لوز دی مګر دا ځلم پرېښودم که نه نو زما دا نمونه به بیا تاسو په ټول عمر کې ونه وینئ ښه لکه ته ما مړ کې چې بیا به ستا دا مخ نه وینم صاحب الله دې نه کي مړه دې چې ستا دشمنان څن موږ خو په تا باندې ډېر فخر کوو الله دې تا له ډېر عمر درکړي ومې خو ما پرېږده دلته دعاګانې به درته نور هم ډېرې وکړم زمونږ دعاګانې لږې ګورې انسیچو صاحب موږ خو بې زبانه خلک یو ویم دعاګانې بچو ځان ته وکړه دا وګوره د ګل په شان صورت دی د ګل په شان انسان او ګوره د ځان نه دې څه جوړ کړي دي مړه لږ غیرت خو وکړه خیر دی انسیچو صاحب زما سترګې ګلاو شوې بس دا نشه نوره پرېږدم خو دا نشه په دوایانو نه په غیرت پسې خلاصېږم په غیرت او غیرت انشاءالله چې ما کې شته بس زما توبه ده توبه مې ده د دې نشو د علت نه په علاج نه په غیرت به خلاصېږئ په غیرت ټوپک راواخلئ